ښځه دې زده کړې نه کوي. په کوم حدیث کې راغلی دي چې ښځه دې زده کړه نه کوي؟ لطفا دلیل ووایاست، قناعت راکړئ چې موږ ټولې نجونې نور زحمت ونه باسو. په داسې حال کې چې سبا مو فاینل امتحانونه دي، زه امادګي نیسم او دلته خبر ترلاسه کوم چې نور نجونې لوړې زده کړې نشي کولی، پوهنتونونه د هغوی پر مخ بندېږي. زه ځکه د ویډیو تیاری کې کوم چې نن پر موږ ټولو نجونو شپه همداسې ده، ورځ همداسې سوه. نن د هېواد د نیمه نفوس د نجونو د زړه هزار د زړه درزه لیدلی شه. زه نن په واقعیت کې خپل درد نشم کنټرول کولی. لطفا د خدای دپاره دا کار نور مه کوئ. موږ افغانان ولې نورو تیارو ته روان یو؟ ولې خپل بربادۍ ته په خپله چکچکې کوو؟ زه نن پر نړیوالو نه د خپله خدای عدالت غواړم چې انصاف راکړي. هر چا چې مو په حق کې ظلم کړی وي ورته سزا ورکړي. زه نن پر تاسو ټولو غږ کوم چې د خپل خویندو د حق دفاع وکړئ. مه پرېږدئ چې په تیارو کې مو حقونه وخوړل سي. زه نن خوشحاله وم چې فاینل امتحانونه مو درس وایي، فلان هر څه پای ته رسېږي، هېڅ نه پاتې کېږي.